دا لمونځ چې الله پر موږ فرض کړی دی زما او ستا دپاره دی، د دې ګټې او فایدې زما او ستا دپاره دی. دا د الله د قرب او د نږدې کېدو یو غټه ذریعه ده. که غواړې ته خپل مشکلات حل کړې، که غواړې خپل رب ته نږدې سه، که غواړې د ځان دپاره د راحت ژوندون ولرې، د سکون ژوند ولرې، نو لمونځ کوه. لمونځ واحد هغه شی دی چې د الله مدد د لمونځګزاره سړي سره وي، د لمونځګزاره کس سره د الله مینه وي، د الله محبت ورسره وي. کوم کسان چې لمونځ کوي په پابندي باندې کوي، پر وخت باندې کوي، هغه کس به همیشه خوشحاله ژوند ولري. او بله دا واوره، قرآن کې الله وایي چې دغه لمونځ تا د فحشا او د منکرات نه راګرځي. موږ چې هر څه اراده وکړو بیا مې ګناه رانه کېږي. وجه دا ده چې زما او ستا لمونځ هغه لمونځ نه دی چې په هغه کې دومره کرنټ پروت دی چې ما او تا د فحشا او د منکر نه راوګرځئ. په دې پوه سه چې ما او تا باید لمونځ سم کو، د فحشا او د منکراتو د ګناهونو څخه موږ په خپله راګرځو. دغه لمونځ د خلاصون لار ده. د ګناهو څخه ته خلاصون غواړې، د الله د نافرمانۍ څخه خلاصون غواړې، دغه لمونځ لار ده. او الله د تبارک و تعالی د هغه بنده سره مینه کوي د کم بنده سر چې الله تبارک و تعالی ته پر سجده باندې پروت وي، او په سجدې په حالت کې بنده د خپل رب و طرف ته در ټولو زیات قریب او نږدې وي. الله پاک جل جلاله چې تا ته د لمانځه توفیق درکړي، په دې پوه سه چې رب ستا سره راضي دی، رب ستا غواړي، ستا سره ملاقات غواړي، ستا سره خبرې کول غواړي. ځکه زموږ فقها لیکي که چیرې سړی لمونځ وکړي دا رقم دی لکه برای راست چې د خپل رب سره ملاقات وکړي او د هغه سره خبرې وکړي. لیکن کوم کسان چې لمونځونه نه کوي هغه دې دا د ځان بیداري نه بولي، دا د زړورتیا نه بولي، دا د زړورتیا خبره نه ده چې ما یو لمونځ پرېښوی. دا موقع نه ده، دا غنیمت نه دی چې تا یو لمونځ پرېښوی. یا د سهار قصدا لمونځ قضا کوي، یا د ماپښین قضا کوي، یا د ماخستن قضا کوي، یا د پر کاروبار باندې قضا کوي، یا د 5 روپو پر ګراک باندې تا لمونځ قضا کوي. دا ستا دپاره بیداري نه ده، دا ستا دپاره غنیمت نه دی، دا ستا دپاره یو قسم ګټه نه ده چې تا لاسه راوړل، دا زړورتیا نه ده، بلکې دا تا د خپل ځان سره دومره ظلم وکړي چې تا و خپل رب ته ځان نږدې کېدو وختو تا نږدې نه کوي. او په دې پوه سم کوم کسان چې دایمي لمونځونه نه کوي هغه کسان دي دا د ځان سره فکر ولري چې الله دی ځان ته نه غواړي، الله ته دا خوند نه ورکوي چې د ده سر دې ما او مخې ته په سجده پرېږدي. ما مخکې هم درته ویلې، ما مخکې پر دې خبر درته کړې ده، که الله جل جلاله د بنده څخه ناراضه سي، الله جل جلاله د هغه بنده څخه د عبادت توفیق واخلي، د خیر د کارو توفیق ځینې واخلي. دا لمونځ ته خو یو بیداري بولې، لیکن دغه لمونځ چې ته نه کوې دا ستا دپاره د دنیا او د آخرت شرمندګي ده. خوار به یې په دنیا کې، بې نوره به یې، بې رزقه به یې، بې قریبه بې دوسته به یې، بې عزته به یې، هېڅوک به ستا قدر او عزت نه لري، د هېڅ چا په زړه کې به ستا وقار نه وي، ځکه تا د خپل رب سره وفا نه ده کړې. نو الله پاک جل جلاله به بیا ستا مینه او محبت، ستا وقار د بندګانو په زړه کې د کومې خوا ور واچي. نو تا د خپل رب سره مینه نه ده کړې، الله پاک تا ته توفیق نه دی درکړی. هغه کسان چې لمونځونه نه کوي دا واوري په ټوله زندګي به د ځان دپاره راحت او د سکون ژوند نه ولري، همیشه به بېچینه وي، همیشه به بې سکونه وي، او د مرګ په وخت کې به الله دته په ضلالت او په ذلت باندې دته مرګ ورکوي. ذلیله مرګ به مرې، وږی به یې، تږی به یې، خراری به یې، او په داسې سخت حالات کې به یې، په داسې چې خلک به پناه غواړي په دې حالاتو باندې د خپل رب څخه به پناه غواړي. او دوم دا چې د قیامت په ورځ چې د الله حضور ته ځي، حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي هغه کسان چې لمونځونه نه کوي د الله حضور ته به د قیامت په ورځ په داسې حال کې راځي چې دوی دپاره به دلیل نه وي د ایمان. لمونځ د ایمان دلیل دی، ته مؤمن یې، او دلیل څه لمونځ. ځکه د الله رسول وایي د کافر او د مسلمان په مابینځ کې فرق په لمانځه باندې دی. لمونځ د مسلمان دپاره د اسلام او د مسلمانۍ دلیل دی، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. دا حدیث دی، دا د ده دپاره دلیل دی، دا د ده د خلاصون دپاره یو غټ استدلال دی، او دا به دی د الله حضور ته په داسې حال کې رسي چې خدای به د ده څخه راضي. او که کوم کسان لمونځ نه کوي د ده سره به دلیل نه وي.
او د کمال دلیل د پاره چې کوم شي ته اړتیا وي هغه به هم نه وي. الله به بیا د دغه بې لمونځه بې دینه بې لمانځه کس مغفرت هم الله وایي زه نه کوم. او د دې کس حشر به راپورته کېدل به د قیامت په ورځ د چا سره؟ د قارون، هامان، فرعون، هغه د الله د دشمنانو سره کوم چې په خپل زندگی کې د خدای بغاوت او دشمني کړې وه، هغه کسان چې لمونځونه نه کوي د دې سره راپورته کېږي. اوس یې واورئ ځوانان، زموږ ځوانان خو دا اوس پیشن بولي چې لمونځ نه کوي. بعض کسان بیا پر مخ باندې میکاپ لګولي او دس نه کوي، بیا مې د میکاپ خرابېږي العیاذ بالله. کم میکاپ چې په لمانځه کې الله ایښی دی، کم نورانیت، کم کشش، کم حسن او شایست چې الله په لمانځه کې ایښی دی، دا د دنیا چې ټول میکاپونه سره جمع کې قسم په خدای کې سلم و عزت الله ورورسېږي. دا څه شی دی؟ الله بنده تا ته چې الله د سجدې توفیق نه کړي در، تا ته چې الله د رکوع توفیق نه کړي در، تا ته چې د سر د ټیټېدو توفیق نه کړي در، په دې پوه شه چې زه د خپل رب څخه لرې سوی یم. زما رب زما نه ناراضه دی، زما رب ما خپل در ته نه غواړي، زما رب زما په سجده باندې نه دی خوشحاله، زما رب زما و قرب و نږدې کېده ته هېڅ ضرورت نه لري او نه په ما خوشحاله دی. او که زما رب زما سره مینه وایي ما ته به د سجدې توفیق راکړی، نو د لمانځه ډېر اهمیت کوي، د لمانځه ډېر خیال ساتي. لمونځ د اسلام او د کفر په مابینځ کې غټ فرق دی، تفرقه په دې باندې راځي. دا څه شی دی؟ مخامخ ګورې هلته خلک په لمانځه ولاړ دي، ته په ټلیفون اخته یې، شرمېږي هم نه. د دا بنده هم نه شرمېږي، خپل رب څخه خو د هغه څه په مړو سترګو ناست یا مخامخ پرېوځي دلته پروت په دغه ځای باندې ته پرېوځي پښې وغځوي لمونځ نه کوي. دا چې په دنیا کې د خلکو په نظرو باندې دونه ذلیل دي، په فضیلتو ته ګوري چې بېغیرته دا اوس ودې خوړل د هغه رب ده، زندگی د هغه رب په مځکه باندې کوي او رب ته سجده هم نه کوي. دا کسان دی واوري، دا څه موقع نه ده، دا څه غنیمت نه دی، دا څه بیداري نه ده چې څوک لمونځ نه کوي. دا د الله جل جلاله و غضب و قهر ته دعوت دی دا لمونځ نه کول. نو کوم کسان چې نه کوي هغه دې دا خبره واوري، په ښو غږو دې واوري. لمونځ بیداري نه دی، سړی پرېږدي.